هلمند کې د ورزش امریت اړوند د کنفو فدراسیون مسؤلین وایي دوی د هیواد په کچه په هغه جوړ شویو سیالیو کې ګډون کړی و چې له مخې د افغانستان ملي لوبډلې ته لاره موندل کیږي. د یاد فدراسیون مسؤل سید افتخار حسین جلالي وایي د دې سیالیو پر مهال هلمند دریم مقام خپل په نوم ثبت کړ. په ټیکنیک کې زه خپل اول سوم په ټول افغانستان کې د افغانستان د ملي ټیم مثبت مې ترلاسه کړ. بیا په فایټو په بخش کې زموږ دوه تکړه هلمندي ځوانان اول مقامونه ترلاسه کوي، دوه تکړه ځوانان دوهم مقامونه ترلاسه کوي، یو تن تکړه ورزشکار دریم مقام یې ترلاسه کوي. بیا د هیواد په سطحه یعنې د دیش ولایتو په سطحه یعنې په دغه مسابقاتو کې دیش ولایتونه ګډون کړي وو، په دیش ولایتو کې هلمند دریم مقام ترلاسه کوي. د دې لاسته راوړنو په پار په جوړ شوي پروګرام او ورزشي نمایشاتو کې د دې سیالیو یو بل تن ګډونوال نصیر احمد چې په یادو سیالیو کې دوهم مقام خپل په نوم کړی وای، دوی بله هم هڅه وکړي چې د خپل ولایت او هیواد لپاره لاسته راوړنې په دې برخه کې ولري او کوشش کوو چې تر دې لا هم موږ تمرین وکړو، خواري وکړو چې د هلمند دپاره ویاړ راوړو. اوس مو هم د هلمند دپاره دوه مقام ویاړ راوړي او د ټول افغانستان دپاره کوشش او زحمت کړو چې خارجي مسابقو دپاره ځان آماده کړو او ویاړ راوړو. د هلمند ډېری اوسېدونکي چې له ډلې استاد حبیب الله زکي وایي د ورزش په برخه کې باید پر دغو لاسته راوړنو بسنه ونه سي او د دغو لوبغاړو هڅونه یې هم یو مهم ګام یاد کړ. د هلمند لپاره دغسې ډول لاسته راوړنې د پام وړ دي. ماشاءالله هلمند په ټولو برخو کې لاسته راوړنې لري. په تېره بیا د ځوانانو د ورزش برخه کې دا نه وروستۍ لاسته راوړنه نه لومړۍ لاسته راوړنه. هلمند ماشاءالله ښه استعدادونه لري، خاص ډول د ورزش په برخه کې موږ همیشه په دغسې لاسته راوړنو باندې ویاړ کوو او دغسې ځوانان او دغه لاسته راوړنې چې دوی راوړي دا باید وهڅول سي، باید تشویق سي. په دې وروستیو کې د هلمند ورزش امریت له لوري د ورزش د ودې په موخه هڅې چټکې سوي دي چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار ترڅنګ په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې هم د بېلابېلو ورزشي رشتو په برخه کې ګڼې سیالۍ په لار اچول سوي دي.